د ویټامین سي ګټې. ګرانو کتونکو، موږ غواړو چې زموږ معلومات د لوستو او نه لوستو دواړو لپاره برابر کړو. په لیکلي ډول زموږ معلومات هغه چا لپاره چې دوی کولی شي په لوست باندې پوهیږي زموږ له معلوماتو ګټه واخلي، او په ویډیو ډول زموږ معلومات هغه چا لپاره کوم چې دوی نشي کولی په لیک او لوست باندې پوه شي، نو زموږ معلوماتو څخه کولی شي ګټه پورته کړي. نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ ویډیوګانې په فیسبوک اکاونټونو، ګروپونو او یا په خپلو پیجونو باندې شیر کړئ، ترڅو ټول پښتانه ملګري زموږ له معلوماتو برخمن شي. د ویټامینونو په قطار کې ویټامین سي د انسان د روغتیا لپاره یو له مهمو ویټامینونو څخه دی. د کارپوهانو په اند د یو روغ او بالغ انسان لپاره د ورځې 100 ملي ګرامه ویټامین سي اړین وي. له دغې څخه زیاته اندازه که انسان وخوري نو هغه په ادرار کې بیرته له وجود څخه وځي. د ویټامین سي ګټې په لاندې ډول دي. ویټامین سي ستاسو پوست د ګونځو یعنې چملکۍ څخه ساتي. ویټامین سي د بدن دفاعي سیستم تقویه کوي. ویټامین سي د سترګې او غاښونو د ناروغۍ څخه ساتنه کوي. ویټامین سي پوستکي ته روښانتیا ورکوي او د پوستکي د زړښت څخه مخنیوی کوي. دا هم باید په ذهن کې ولرو چې امیدواره یعنې حامله ښځو ته دا ویټامین په کافي اندازه لازم دی، ولې چې کوچنیان په ښه توګه پیاوړي کوي. دا ویټامین عموماً په نباتاتو کې بالخصوص په سبزیو، ترکاریو او تازه میوو کې بیخي زیات دی، لکه نارنج، مڼه، انګور، لیمو، ام او داسې نور. نو دا ویډیو هیله کوم چې خوښ شوي وي. مهرباني وکړئ دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ. د ویډیو کتلو څخه